په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ چې دفتر، سکتوري خدمتونو، پوهنې، ښاروالۍ پیښو پر وړاندې چمتووالی، کار او ټولنیزو چارو، عدلې او یو شمېر نورو رئیسانو یې ملتیا کوله. د اونۍ ورځ د ولسونو سره په ځانګړې ورځ جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د سلګونه ننګرهار میشتو ستونزې د مشتریانو په نوم واورېدې او د حل په موخه یې اړوند مسؤلینو ته رسمي حکمونه، ټلیفوني او شفاهي سپارښتنې وکړې. د ولایت مرستیالې حبیبې کاکړ وویل د نن ورځې په اوږدو کې د سلګونه ننګرهار میشتو ستونزې واورېدې، ګڼ شمېر یې عملاً حل کړې، یو شمېر یې ځای پر ځای اړوند مسؤلینو ته حکم کړې او ګڼ شمېر نورو اړوند ولسوالانو او د ادارو مسؤلینو ته د ټلیفون په وسیله لازمې سپارښتنې هم وکړې. نوموړي ویل چې یو شمېر ستونزې د اورېدو سره سمدستي حل کوي او هغه ستونزې چې پروسیجر او پلټنو ته اړتیا ولري له قانوني مراحلو طی کېدو وروسته حلیږي او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د ستونزو حل په برخه کې قانوني کړنه په نظر کې ونیسي. خو دغه سهشنبې ورځې ځانګړې کړي د عام ولس لپاره د قصر دروازې د ولسونو پر مخ باندې پرانیستې دي. په سلګونه عرایض راځي، مختلفې عریضې، یعنې د قومونو ترمنځ لانجې، د کورنیو ترمنځ شخړې، همدارنګه دولتي املاک و غصب دی، د شخصي املاک و غصب دی، یعنی ستونزې مختلفې ستونزې دي، انواع و اقسام مختلف دي. من هره سهشنبه سلګونو عرایض راځي چې دلته مربوطه رئیس صاحبان هم دي، د قومنداني امنیې په شمول باندې ځینې دي چې همدلته ځای په ځای ستونزه پای ته رسېږي، حلیږي، او ځینې دي چې هغه بیا زمانګیره دي، یعنې وخت غواړي او هغه هم وروسته موږ تعقیبوو. جلال آباد شاهي ماڼۍ ته د ولایت مرستیالې سره د ستونزو شریکولو په موخه راغلو ننګرهار میشتو مننه وکړه چې د ولسونو ستونزې له نږدې اوري او په حل کې مسؤلینو ته د اجراتو امر کوي. دوی زیاته کړه که مسؤلین مستقیما د خلکو ستونزې واوري او په حل کې ادامه ورکړي نو پر حکومت به د ولسونو باور لا زیات شي او شته فاصلې به له منځه یوړل شي. دا یو ډېر ښه پروګرام دی. زما د نظره دا ډېر ښه دی ځکه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله لنډېږي او خلک کولی شي چې خپل مستقیما خپل کوم واسطې چې دي مقاماتو ته وړاندې کړي او هم مقامات د خپل د خلکو د اول نه خبر شي د یهودي د خدای نه واوري. دا ډېر ښه معقول کار دی او ډېر ښه کار دی. د یادونې وړ ده چې هره سهشنبه جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار والي او د ولایت مرستیالانو له لوري په مستقیم ډول د خلکو ستونزې اورېدل کېږي او اړوند مسؤلینو ته د ولسونو ستونزو په حل کې د اجراتو حکم کېږي.